لاک مې ګټلي دوه پیکې مې شنه. ټوله میاشت کې 13 لک روپۍ؟ نه دا د یوې ورځ خبره ده. د یوې ورځې؟ چې بالکل. نو دا پیسې و چلو زما مور ته وبدله راتله. دا 13 لک روپۍ شپه چې ستا مور ټولې نشته دي؟ زما مور سره ټولې به وي. موږ یې څه کړو زموږ ویل چې زموږ ملګرو ګورئ ښه په دې کې نیمرا کټکې وایي چې مونږه داسې وخت په مونږ راغلی چې ما د یوې شپې په ګیفټینګ ټیک ټاک لایو کې 13 لاک روپۍ ګټلي دي. نو چې دا دلته د 13 لاک یو شپه ګټلی شي نو دا بیا ولې په مور باندې دونه الزام لګوي چې هغه راپاسي یو خپله لور هغه په 80 لاک او په یو ګاډي باندې خرڅوي. دلته هم سوال پیدا کیږي تاسو به دا کم معامله چې دا هغه په ټیک ټاک باندې وینئ یعنی کم رد بد چې کم دی ورته هم خلک وایي چې آیا داسې یو سنګین الزام چې کم دی هغه په مور باندې لګولی دی. د هغې نه پس زه به تاسو ته یو بله خبره پکې وکړم چې مور یې هم سوشل میډیا طرف ته راغله او کوم خپل تصویر چې دی هغه جاری کړلی. لکه د دې خبرو مطلب چې کم دی هغه اخر څه دی په دې خو هر سړی پوهېږي چې د خپل مشهورتیا دپاره چې کم دی هغه لګیا دی او داسې قسمه چلونه کوي. مخکې پکې خور نه و هغه هم راله بیا پکې مور نه و هغه هم سوشل میډیا ته راله او اوس چې کم دی وایي چې زه د یوې شپې 13 لاک روپۍ هغه ګټم. یعنی زه به ویم د خټکو کم نوم چې دی د پښتنو کم نوم چې دی هغو دونه ډېر زیات بدنام کو دي څلور خویندو چې د حد نه سیوای چې کم دی زموږ پښتانه رونه هغه وشرمول. دغه کوم ویډیو و دغه معلوماتو ما غوښته تاسو سره شریک کم انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.